سلامونه. د نن خبره نننۍ بحث ستړي مشئ. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې ویلي دي چې د سولې په روانو خبرو کې هغسې چې لازم او پرمختګ نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په وروستیو کې له رسنیو سره په مرکو کې ویلي وو چې د سولې وروستۍ خبرې بریالۍ وي او ممکن په څو ورځو کې له امریکا سره موافقه لاسلیک کړي. خبره دا ده، پوښتنه دا ده چې که د خلیلزاد او طالبانو خبرې داسې تر دې دمه بې پایلې او یوې نهایي نتیجې ته نه رسېږي، د سولې لپاره څه ډول تمه شته دی. بل ورته خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې دا هم ویلي دي چې له طالبانو سره په دې غږېدلی شي یا داسې تاوتریخوالی کم شي چې د افغان حکومت، ولس او د امریکا غوښتنه وي او هیله وي او یا هم مکمله توګه وربند وشي، خو طالبانو لا هم دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د نن خبره په ننني بحث کې پر همدې دوه مسایلو باندې غږېږو. په بحث کې را سره دغه دوه ښاغلي مېلمانه دي، د پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی ښاغلی عبداللطیف مل صاحب او همدارنګه د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي او د سیاسي مسایلو شنونکی ښاغلی ذبیح الله زمری صاحب. زه شکر الله پاڅون یم. تاسو دواړو ښاغلو زه ستړي مه شئ، په خیر دی. ښاغلی استاد مل، په داسې حال کې چې میاشتې د امریکا او د استازي او د اساسو ترمنځ په قطر کې خبرې روانې دي، د سیمې هېوادونو ته سفرونه، پاکستان ته تګ راتګ، افغان حکومت سره ناستې، افغان سیاسیونو سره ناستې، بالاخره طالبانو ته چې وروستی شرط وړاندې کېږي هغه د اوربند او یا هم د تاوتریخوالي داسې کمښت چې د افغانستان د حکومت غوښتنه وي، اراده وي او هیله وي او د افغان ولس هیله وي یا د امریکا غوښتنه او هیله وي. ولې طالبانو ته غاړه نه ږدي؟ که غاړه نه ږدي پایله څه کیدای شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه وړاندې پاڅون صاحب تاسو ته، دروند وکیل صاحب ته، د انعکاس همکارانو ته، همدارنګه ستاسې درنو اوریدونکو لیدونکو ته خپل سلام احترام وړاندې کوم. مخکې د دې نه چې مشخصا پوښتنې ته راشم، یو څو واقعیتونو باندې لنډه تبصره کوم، بیا به ستاسې پوښتنې ته ځواب وایم. پاڅون صاحب تاسې وګورئ چې په دنیا کې د نړۍ اکثریت جنګونه چې دي دا د خبرو تفاهم او سولې د لارې حل شوي او هیڅکله جنګ په جنګ پای ته نه دی رسېدلی. د دې په څنګ کې د نړۍ هیڅ جنګ ګټونکی او بایلونکی، البته مطلق ګټونکی او بایلونکی نه لري، ځکه بایلونکی موږ هغه چا ته ویو چې هغه کم ډیر زیان لیدلی، ګټونکی هغه چا ته ویو چې په جګړه کې کم زیان لیدلی او بایلونکي زیات زیان لیدلی. نور دواړه په خپل ذات کې بایلونکي دي. یعنی زما مطلب دا دی چې جګړه هیڅ ګټونکی او بایلونکی نه لري. د دې په څنګ کې تاسې وګورئ افغان جګړه که په جګړه پای ته رسېده تر 40 کلونو زیات دا جګړه دوام کوي، خو دا جګړه لا شکلونه بدلوي، لا تشدیدیږي او کمیږي نه. نو د دې نه دا معلومیږي چې جګړه هیڅکله په جګړه پای ته نه رسېږي او بالاخر به د جګړې پای ته رسېدو دپاره لار د سولې، د خبرو تفاهم لار وسي. د افغانستان په اړه باندې یو څو واقعیتونه، ډېر بد ترخه واقعیتونه باید تاسو سره شریک کړم، چې هغه دا و چې روسا امریکایانو متاسفانه د افغانانو په وړاندې یو څه جفاګانې او البته اشتباهات که ورته وویو زموږ دپاره جفاګانې او هغوی دپاره ممکن اشتباهات وسي. یو اشتباه دا وه چې کله داود خان واک ته ورسېد، داود خان ډېره مینه او علاقهمندي وه دا وه چې افغانستان ډېر چټک د نړۍ د پرمختګ د کاروان سره سیال شي. نو دې دپاره د ده پیسې او مالي امکانات پکار وو چې په هغه وخت کې هم د لومړی امریکا ته، غرب ته مخ واړه او هغوی د هغه مخ باندې خاورې وشیندلې. نو دی مجبور شو چې روسانو ته مخه کوي چې عواقب بیا ډېر وروسته خراب شو. د دې په څنګ کې په 1990 کې کله چې روسانو دلته یرغل وکړ، امریکایانو د روسانو په وړاندې یو نړیوال مقاومت او مقاومت وښود. په خپل ذات کې دا یو ستره اشتباه وه زما په نظر باندې، البته ممکن ځینې خلک ما سره هم نظره نه اوسي. د دې په څنګ کې کله چې په 1990 کې روسان وواته او افغان مجاهدین امریکایانو همداسې پرېښود او د افغانانو لاس د یو افغان بل افغان په ګریوان کې پاتې شو. دلته امریکایانو بله ستره جفا وکړه د افغانانو په وړاندې. وروستۍ دوه جفاګانې چې یوه په 2002 کال کې چې د طالبانو حکومت په زور نسکورولو، دا د امریکایانو ستره اشتباه وه. او بیا د دې پسې نږدې په 2001 کې کله چې بون کنفرانس جوړېده نو طالبانو ته پکې برخه ورنه کړ شوه، دا د امریکایانو ستره اشتباه وه. نو زما په نظر د دې اشتباهاتو اوس د دې اشتباهاتو جبران موږ او امریکایان ورکوو چې دغه جګړه کې ښکېلي وو. ستاسې د مشخص پوښتنه دا وه چې طالبان ولې مطلق اوربند ته غاړه نه ږدي او مثلا دوی د هغه ډول تاوتریخوالي راکمولو دپاره چې افغان حکومت او امریکایان یې غواړي غاړه نه ږدي. زما په
نظر باندې د دې دپاره څو عوامل دي. اول خو باید زه دا ووایم چې په دې برخه کې د طالبانو دریځ چې موږ تاوتریخوالی کوو دا منطقي دریځ نه دی. ځکه که یو څوک دا ووایي چې زه افغان وژنه کوم خو کمه کوم، نو زما په نظر که د افغان وژنه برحقه وي نو ولې کموي؟ باید زیاته یې که ناحقه وي نو باید هیڅ یې ونه که. یعنې دا ښه منطق نه دی چې زه د وژنم خو کم د وژنم. نو زما په نظر طالبان دا ښه منطق نه دی. په دې برخه کې د افغان حکومت منطق، البته زه د افغان حکومت ویاند هم نه یم، نو د طالبانو ویاند یم، خو زما برداشت دا ده چې افغان حکومت منطق په دې برخه کې سم دی چې هغوی سوله غواړي. واقعا چې څوک سولې پروسې ته داخلیږي، خبرو اترو ته داخلیږي، باید سوله وکړه، جنګ بس که باید. نو دا دریځ ښه دریځ نه دی. د دې په څنګ کې چې طالبان ولې په زغرده باندې اوربند نه کوي یا هغه ډول تاوتریخوالی چې افغان حکومت او امریکایان یې تعریف کوي هغه نه غواړي، زما په نظر دې دپاره ډېر عوامل شته. اول تاسې وګورئ چې په افغان جګړه کې طالبان د یو هیواد نه تمویلېږي، د یو هیواد نه، د مختلفو هیوادونو نه تمویلېږي. متاسفانه به ووایو چې په افغان جګړه کې دخیل هیوادونه امریکا او روس دي، د دې په څنګ کې هند او پاکستان دي، سعودي او ایران دي، اروپایي ټولنه ده، ترکیه ده، او د اروپایي ټولنې مقتدر غړي هیوادونه به انګلستان دی. نو دا دخیل هیوادونه دي د افغان جګړې، او په دې کې طالبان هم د متعددو هیوادونو نه رهبري کیږي یا تمویلیږي یا مرستې ورسره کیږي، هر عنوان چې تاسې ورکوئ. او دغه هر هیواد چې د خپلې غوښتنې لري. یو شی به د کوټې شورا ده، مثلا د مشهد شورا ده، د خپله دا معنا ده چې دوی د مختلفو هیوادونو نه لاسنیوی لري او دوی سره کومکونه کیږي. نو د دې هیوادونو ستراتیژیکې ګټې په افغانستان کې یو بل سره په ټکر کې راځي. نو په دې خاطر باندې طالبان ته هم مشکله ده چې کله کله د یو واحد دریځ نه وغږېږي. دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې هغه طالبان چې په دوحه قطر کې یا په مشهد کې او په کوټه کې دي، په دفترونو کې دي، هغه طالبان چې په جنگي محاذ کې دي، هغوی ترمنځ هم ځینې وخت اورېدل کېږي چې د مسایلو په اړه باندې اختلاف دی. نو په دې لحاظ باندې طالبان مطلق اوربند ته یا هغه ډول تاوتریخوالي کمېدو ته چې افغان حکومت او امریکایان غواړي هغې ته غاړه نه ږدي. زما په نظر باندې عمده عوامل دا دي. خو په دې برخه کې زه بیا هم یادونه کوم چې که د طالبانو داعیه برحقه وي نو دوی تاوتریخوالي کمول څنګه مني؟ که ناحقه وي ولې مطلق اوربند نه مني؟ باید مطلق اوربند ومني. تشکر من نوشل اوس ښه همدې ته په کتو سره چې طالبان لا هم دې ته نه دي راځي، دا سمه ده. که داعیه برحقه وي نو باید تاوتریخوالي کمښت ته غاړه هم کېنږدي، جګړې ته زور ورکوي او څومره چې افغانان وژني ودې وژني. او که داعیه برحقه نه وي یا دوی د تاوتریخوالي په کمښت باندې نسبي کمښت باندې باور لري، نو معنا دا چې دوی د جګړه ناحقه ده، سمه نه ده، ښه ولې اوربند نه کوي. که داسې اختلافات لا هم موجود دي، لا هم د طالبانو مذاکرات د 10 میاشت نه پسې وروړي، بالاخره کال نه پسې خبره راوختله، 10 دور مذاکرات هم تقریبا پای ته ورسېدل، په 11 دورونو کې روان دي، بیا هم طالبان نه اوربند کوي، نه تاوتریخوالي کمښت ته راضي کېږي. د خلیزات خبر نه خو داسې اخیستل کېږي د سولې لپاره هغه کومې هیلې چې د افغانانو په زړونو کې شته اټکنۍ نه شوې. دې سولې ته کومه تمه شته بیا نو؟ طبیعي خبره ده چې موږ هم په لومړۍ کې ډېر زیات امیدوار وو، افغانان هم ډېر امیدوار وو، خو دغه تقریبا د یو سلسله وارې ډرامې ته ورته شوه. د سولې خبرې مذاکرات تقریبا 11 پړاو کې اوس روانې دي. په 11 پړاو کې هم هغه محسوسه نتیجه چې مثلا موږ افغانانو یا مثلا خلیلزاد چې خپله په درستي پړاو د فیصلو نه خوښ نه دی، یعنې دا د دې معنا ده چې موږ سولې ته لا نه یو نږدې شوي. خو زما په نظر باندې موږ باید دې لپاره ډېر ناامیده هم نه اوسو. زه زما خپل د امیدوارۍ ټکي به څه وي؟ تاسې وګورئ پاڅون صاحب، د امریکا په تاریخ کې د افغان جګړه د امریکایانو لپاره تر ټولو اوږده او پر مصرفترین جګړه ده، او امریکایان تقریبا په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې بریالي نه دي. یعنې تقریبا دا جګړه دوی ګټلې نه ده. د دې په څنګ کې تاسې وګورئ په روان کال کې په امریکا کې ریاست جمهوري انتخابات کېږي. ټرمپ د خپل راتلونکو بیا 4 کلونو لپاره د یو کمپاین په توګه باندې هم د افغان سولې لپاره کېدای شي خپلې هڅې زیاتې کړي. د دې په څنګ کې تاسې ولیده چې افغان جګړې ابعاد هم زیاتیږي. نو امریکایان زما په نظر باندې امریکایان مجبوریت لري چې د دغې جګړې د کمولو لپاره په څومره چې زری دوی هڅې کوي. نو زه باورمند یم چې
که 11 پړاو کې نه ممکن 12 پړاو کې که د امریکا د خوا نه ممکن د یو درېمګړي بل هیواد د خوا نه افغان سولې پروسه باندې کار وشي او په ډېر نږدې وخت کې نه ممکن د یو کال یو نیم کال په اوږدو کې د افغان سولې پروسه یو طرف ته لاړه شي. خو یو شی چې زه ووایم هغه دا ده چې موږ چې کله د افغان سولې په اړه غږیږو یعنی په افغانستان کې ممکن نسبي سوله راشي یعنی جنگ کم شي ختمیږي نه خو زه امیدوار یم چې جنگ به کم شي او یو څه موده وروسته ممکن دا جنگ انشاءالله پای ته ورسي. من خوشحاله اوسې. ښاغلی زمری صاحب ته په خپله په کوم نظر یې د سولې خبرې یو ډول کنګل شوي نه دي یا لا هم هېڅ پرمختګ نه دی شوی که څنګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پاڅون صاحب تاسو ته قدرمن استاد ټولو تخنیکي همکارانو او ګرانو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. د افغانستان 40 کلنه جګړه 3 ابعاد لري او تر څنګ د 40 کالو جګړه دا په یو کال کې په 6 میاشتو په 8 میاشتو په 2 میاشتو په کېناستو تفاهماتو باندې دا حل کېږي نه. دې کې به ډېر ځله به داسې وشي چې پرمختګ به وشي کار به بیا توقف وشي پروسه به ودرېږي خو موږ به مایوسه کېږو نه. موږ هیله مند د همدې یو چې صلح راشي. په افغانستان کې د جګړې دوامدار کېدل د 3 ابعاده لري چې یوه برخه نړیوال دی، دویم د سیمې هیوادونو، دریمه قدمه کې په داخل د نظام کې کمزوره اختلافاتو ځانځاني او چوکۍ پرستي او موقف پرستي دغه 3 واړه ابعاد سره یو ځای کېږي جګړه دوامداره کېږي. او جګړه کې باید د چا ګټې هغه څوک چې په افغانستان کې د خپلو هیوادونو د مقاصدو د خوندیتوب دپاره راغلي دي او دلته خپل امکانات او خپل قواوې خپل نفوذ په کار اچولی د جګړه دوامدار ساتي ګټې هغوی ته رسېږي. تاسو وګورئ چې د افغانستان په جګړه کې روسان، امریکایان، پاکستانیان او ایرانیان، انګلیسان، عربان په دې 40 کلونو کې په مختلفو نومونو باندې کله د جهاد په نامه، کله د تروریزم د ورکولو په نامه او کله د تروریزم د تقویه کولو په نامه د پردې تر شا رنګارنګ هر هیواد خپل برنامې پر مخ وړي. اوسني حالت ته چې موږ ګورو چې ولې دا جګړه دومره اوږده شوه، په دې کې د امریکایانو ناسالمه پالیسي، ناسالمه استراتیژي، د دوی شتون په افغانستان کې د ملکیانو وژنه، نااهلو خلکو ته حکومتداري په لاس ورکول او د خلکو د توقعاتو برخلاف کړنې ترسره کېدل د جګړې د دوامدار کېدلو باعث وګرځېده چې په دغه حالاتو کې هغه څوک چې مقاصد درلوده په افغانستان کې هغوی دپاره ښه فرصتونه په لاس ورغی لکه ایرانیان، لکه پاکستانیان. د دغه ناوړو سیاستونو په وجه باندې هغوی ته ښه امکانات په لاس ورغله او جګړه یې دوامداره کړه. یو دویمه خبره، امریکایان په افغانستان کې دوی چې دلته حضور لري خاصتا په دې 18 کلونو کې دا په دې ټول د یو کال کې چې دا د صلح خبرې روانې دي او پر مغزي په دې کې توقف هم کېږي او د تعلیق په حالت کې د صلح خبرې ځي او خبرې بیا هم شروع کېږي. مګر 2 کاله مخکې، 3 کاله مخکې، 4 کاله مخکې د صلح په نامه هېڅ نړیوال حرکت موږ نه درلودو. خو دغه حرکت چې اوس موږ ګورو دا حرکت هم د افغانستان د ټولو د خلکو د غوښتنو مطابق نه دی په 2 دلایلو باندې. تاسو به په جریان کې اسو ټول هیوادوال په جریان کې دی چې تر یوې ونې وړاندې پورې خلیلزاد به ویله چې موږ ډېر پرمختګ کړی دی او د پرمختګونو په حالت کې یو. خو برعکس بعد د 1 کال نه پرون وایي چې ولا زموږ کارونو کې پرمختګ نه دی شوی. دا د دې باندې دلالت کوي چې د دوی دا پالیسي د صلح په راوستو کې ناکام دی. یو بل د قضیې او قوي اړخ چې په افغانستان کې جګړه توده ساتي هغه پاکستانیان د ISI د پاکستان فوز دی تر څو چې دوی یا قانع نشي او یا دوی باندې فشار را نشي دلته د صلح راتګ نو قانع کېږي به هغه د افغانستان حکومت پورې د افغانستان د حکومت سیاسي کړنو پورې تړاو لري او ترڅنګ د امریکایان چې د افغانستان د حکومت ملاتړ دي او دوی په دې جګړه کې امریکایان ډېر متضرر شوي چې دوی یا یو نوقانع کړي یا دوی باندې فشار راوړي. تاسو وګورئ د ډاکټر نجیب الله په حکومت کې چې د صلح پروسه شروع شو همدغه پاکستان همدغه ISI هماغه لعنتي حمید ګل چې هغه وخت د ISI مشر و رنګارنګ برنامې د تنظیمونو مشرانو ته ورکړه او دا جګړه یې توده کړه. د صلح پروسه بیخي کامیابه نه شو بلکې یو قدم هم پکې کېنښودل شو. هغې نه وروسته چې کله د قدرت انتقال مجاهدینو ته وشو
د ډاکټر نجیب الله نه وروسته بیا د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د افغانستان د صلح دپاره چې محمود مستیري و. هغه مستیري ډېرې منډې او رامنډې وکړې او هغه د حال دې ته رسېدلی و چې د هغه د کویتې نه خپل دفتر واړی قندار ته. په قندار کې د قندار، فراه، هلمند، زابل، غزني د دغه ولایت قومندانانو او مشرانو د یو قوي ملاتړ سره په افغانستان کې د صلح د راوستو دپاره یو بنیادي قدمونه کېدي. د هغې په مقابل کې تاسو په جریان کې یاستئ چې دغه پروسې د سبوتاژ دپاره دومره فشارونه په محمود مستیري راغی چې هغه د دې وظیفې نه لاس په سر شو یا د دغه دنده یا دغه مکلفیت چې ورته سپارل شوی هغې نه لاس په سر شو. او کله لاس په سر کېږي چې د مجاهدینو په مخالفت باندې طالبان رامنځته کېږي. په اوایلو کې د طالبانو راتګ یو نه و، وروسته ستراتیژیګانې تغییر کوي، خو هغه دویم حرکت چې د ملګرو ملتونو هغه هم ناکامه شو. په درېیمه قدمه کې اوس چې د خلیزات هلې ځلې شروع کړي دي د افغانستان په دې 40 کلنه قضیه کې امریکایان، انګلستان، عربان، د سیمې هیوادونو، د نړۍ هیوادونه دقیق معلوماتونه لري، خاصتا FBI او CIA دوی دقیق معلوماتونه لري. په راز کې خپله د خلیلزاد، تاسو د خلیلزاد هغه د ځوانۍ تصاویر وګورئ چې د افغانستان په قضایاو کې چې د قومندانانو سره د تنظیمونو مشرانو سره مجلسونه کړي هغه په یوټیوب کې هم شته او په نیټ کې هم شته او خلک کولی شي. د خلیلزاد د افغانستان په قضایاو کې ډېر دقیق معلوماتونه لري، مګر بعض ځایونه کې دوی ځان تیر باسي. که د تېرستلو یو نه خبره دا و چې ما په مخکې میزونو کې ویلی و چې کله دوی د بن په کنفرانس کې په 2001 کال کې د افغانستان د موقت حکومت اساس او بنسټ یې ښوده، طالبانو باندې دوی بیخي چلی پاکش کړی و. نن امریکایان ورته زاري کوي خو طالبان دوی سره خبرو ته نه حاضرېږي. امریکایان ورته وایي تاوتریخوالی کم که دا زموږ غوښتنه نه دی، دا د ملت غوښتنه ده چې باید اوربند وشي. خو امریکایان اوربند خو ځکه د تاوتریخوالي د کمولو باندې امریکایانو سره طالبان تفاهم ته نه رسېږي. دا یو خبره کوم، دا طالبان هم چې دی د قطر طالبان او هغه طالبان چې په دې سنګرونو کې پراته دي او جګړه کوي د دوی افکار او نظریات هم سره ډېر توپیر لري. دا د هغوی نمایندګان نه دي، هغه د دوی نمایندګان نه دي. نه ګوره زه تاته یو خبره حکومت په افغانستان کې بدبختي دا دی، هغه د انګلیسانو یو اصطلاح ده وایي نفاق واچوه حکومت وکړه. دلته تبلیغ وکړه د دوی ښځه بچي په فرانسه او ایټالیا کې ناست دي او دا د غریب زامن په دې سنګرونو کې پراته دي د دوی د صفوفو نه دفاع کوي. تاسو ما مخکې تېره ورځ فکر کوم دا خبره ویلې او اوس بیا هم تکراروم چې په افغانستان کې په 1950 کال نه را په دې خوا په میلیونونو افغانان شهیدان شو. بله، څو میلیونه. په دې 100 میلیونو کې ماته تاسو وښیئ چې 200 کسان د وزیر زامن یا د وزیرانو زامن نه، د والیانو نه، د جمهور رئیسانو نه، د دې تنظیمونو د مشرانو زامن یا وریرونه تاسو موږ ته وښیئ. خو جګړه هر وخت غریب زامن پکې وژل شوي دي، هم د جهاد په صفوفو کې، د نظام په ساتلو په برخه کې، هم په تیرو نظامونو کې، هم په موجوده نظام کې، مګر امتیازات دوی اخلي. د بعضو دپاره دا جګړه تجارت دی، دوی په تجارتي کارونه پکې ترسره کوي. تشکر. یو خبره تا وړاندې وکړه په اوایلو کې چې د سولې پروسه تقریبا ناکامه شوله. د مستیري خبر دی یاره که چې هغه هم بالاخره دې ته مجبور شو چې استعفا ورکړي لاړ شي. د خلیزات مسله هماغه د مستیري مسلې ته ورته ده یا هغې ته ورنږدې ده که څنګه، یا که دوی ناکامېږي هغه د ناکامۍ هغه اصلي عمده ټکي څه دي؟ ګوره د ناکامي عمده ټکي دا دی چې په امریکایان په هیڅ قیمت سره پاکستانیان د لاسه نه ورکوي. بله. انګلیسان په هیڅ قیمت سره پاکستانیان د لاسه نه ورکوي. چې امریکایان پاکستان د لاسه نه ورکوي، د امریکا ټاکنې را روانې دي. دلته وایي چې ټرمپ دغه جګړه ختمول د ټاکنو لپاره کوي. هغه ګوره هغه سیاسي کمپاینونه دي، سیاسي مبارزات دی. یو خبره به دوی ځان ته بانه کوي او رایه به ترلاسه کوي، څه په انګلستان کې، څه په امریکا کې، یا څه په زموږ په هیواد کې. هغې خبرو باندې فکر نه کوو. دلته اصله خبره دی کې دی چې ګوره تاسو څو نقاط ته به چې موږ تاسو متوجه واوسو. په هماغه وخت کې د تنظیمونو اساس او بنسټ چې ښودل شوی دی په 1950 کال نه را په دې خوا په پاکستان کې CIA د ISI سره په مشوره یو جهادي تنظیم په 2 تنظیمونو باندې بدل کړ. او دغه تنظیمونو بدلیدل دا په دې معنا و چې هغه وخت د امریکې د ملي امنیت سلاکار نه پوښتنه شوې و چې
تاسو دا یو تنظیم ولې په 7 تنظیمونو باندې واړو وایي دا موږ په دې خاطره کړی دی که دوی سبا یو تنظیم او وغواړي چې خپل مخالف لوري هغه د موجوده نظام سره دوی صلح وکړي نو که یو تنظیمي دا کار کولی شي که دا 15 تنظیمونه اوسي بیا دوی صلح نشي کولی چې صلح نشي کولی په جګړه کې د امریکایانو ګټه دی چې په امریکایانو جګړه کې هغه وخت چې دوی شروع کړی د دوی په ګټه دی اما اوس خو دا ویل کېږي چې د ټاکنو لپاره په سوله کې ګټه ده ګوره نه د امریکایانو ګوره امریکایان دا خبره ونه کړي امریکایان په نړیواله سطحه باندې کوم اعتماد کوم نفوذ چې درلوده هغه یې د لاسه ورکړی دی امریکایان ته ډیر معاصر چې دی هم دغه پاکستانیان دي دغه د امارت اسلامي یا د ملا محمد عمر امارت رنګولو له منځه وړل د چا په وسیله وشو د دې پاکستانیانو په وسیله وشو همدغه پاکستانیان د امریکایانو سره پروتوکول وکړو ځمکني لارې ورته ورکړه هوایي لارې ورکړه بحري لارې ورته ورکړه امارت یې پې نسکوره کړه هماغه امارت بیرته پاکستانیان د خپل منافعو دپاره منسجم کړو د جګړې خط دپاره استوله اوس نور امتیازات ترې اخلي همدغه امریکایانو او همدغه پاکستانیانو دوی سره پروتوکول وکړو چې موږ تاسو په افغانستان کې ځمکني بحري او هوایي لاره ورکوو خو زموږ صفري نقطې به نور هم افغانستان خاورې ته راوړي چې 40 کیلومتره دوی مخکې راغلي د کونړ نه ونیسه تر هلمنده پورې دا په دې بنیاد باندې چې دا د امریکایانو سره ډېر نږدې دوست هېواد پاتې شوی دی بله نقطه زه تاسو ته ووایم کله چې امریکا په 2014 کال کې چې د 2014 کال پورې 1,6,000 امریکایي قواوې په افغانستان کې نظامی حضور درلوده د خپل قوتونه دوی کم کړ خپل امکانات او نقلیه واسطې او نظامی تجهیزات ټول انتقال کړ امریکې ته چې انتقالولی نه شو هغه یې تخریب کړ چې بیا د تخریب نه پاتې شو هغې که هلیکوپټرې وي زرې وسایطو نقلي عسکري موټرې وي د یوازې دې نه چې د افغانستان حکومت ته ورکړي هغه د امریکایانو پاکستانیانو ته ورکړو تاسو داسې فکر وکړئ دا پاکستانیان د دې دوستان دي که موږ خو استعمالیږو موږ یو وسیله د دوی د استعمال دپاره او د امریکایانو هدف او مقصد دا دی چې دوی په دې مرکزي اسیا کې شتون ولري قانوني شتون ولري اړدې به ولري او دوی د روسیې د تر تاثیر نیولو لپاره ایران تر تاثیر نیولو لپاره دوی حتی تر چین تر تاثیر نیولو لپاره دوی غواړي چې په افغانستان کې په دې سیمه کې نفوذ ولري او دغه نفوذ ساتلو لپاره دوی په مختلفو نومونو باندې به جګړه ګرموي جګړه به سړوي جګړه به پر مخ وړي جګړه به توقف کوي د دوی به پکې ګټي من نوشاد ښاغلی استاد مل یو بله مسله چې په د سولې د خبرو سره مهاله مخ ته ځي هغه د افغان حکومت له لوري په کوردنه د اجماع رامنځته کولو هڅې دي او د سیمه ییزې ډلې او نړیوالې ډلې رامنځته کولې چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته دنده سپاره شوې په اوایلو کې داسې خبرونه و چې دولت وزارت د سولې په چارو کې د دولت وزارت له نړیوالو سره خبرې شروع کړي او د نړیوال اجماع رامنځته کولو هڅه شروع شوې ده چې یو شمېر ډیپلوماتانو سره هم خبرې کړې وي موږ پرې بحثونه هم کړي خو اوس بل خبر د دغه وزارت له ادرسه دا دی چې په کوردنه له سیاسیونو سره مشورې شروع شوې دي ناستې شروع شوې دي چې پخواني ولسمشر نه رانیولې یو شمېر نورو مشرانو سره هم ناست شي څومره به وتوانېږي هغه مرور سیاسیون چې د افغانستان د اوسني حکومت نه یا په مشخصه توګه له ولسمشر نه په د سولې په پروسه کې په اړه مرور دي دا به راپخلا کې یا څومره تمه شته چې یوه کلي جامع واحده اجماع به رامنځته شي او افغان سوله به یو لوري ته ویسي مننه پاڅون صاحب تاسې د مسایلو جریان نه خبر یاستئ کله چې د سولې خبرې کېږي په افغانستان کې دننه موږ درې سمته لرو یو افغان حکومت دی بل د افغان حکومت هم په حکومت کې شریک هم مخالف اجرایه ریاست دی او ډاکټر عبدالله دی بل د افغانستان سیاسون دي چې هغوی هم د سولې په برخه کې درېمګړی او قوت دی زما په نظر دغه هڅې چې په کور دننه د لومړی د یو واحد اجماع رامنځته کولو لپاره شروع شوي دي دا ضرور دی ځکه تاسې پوهیږئ چې لومړی د توافقاتو د مخکې تګ دپاره د سولې د خبرو د پرمختګ دپاره کورنۍ اجماع نه وي نو باندینۍ اجماع مشکلیږي دا یو ښه حرکت دی خو زما په نظر باندې افغان حکومت په ډېرې اسانۍ سره دې ته نشي رسېدی ځکه دلته یوازې
د سولې خبرې دپاره د سولې خبرو دپاره د جرګې جوړول یا د سولې خبرو د رهبرۍ مسله نه ده. د ولسمشر اشرف غني سره کم د افغان نور سیاسیون چې دي ډاکټر عبدالله د دوی نور عام اختلافات هم لري چې هغه تر زیاته حده پورې په واک کې د دوی ونډه ده چې دوی یو قسم انزوا ته تلي. خو بیا هم که حکومت په دې برخه کې زما په نظر باندې ګذشت وکړه او ټول سیاسیون ډاکټر عبدالله او موجوده حکومت د سولې وزارت په شمول باندې یو واحده اجماع رامنځته شي او د دې لپاره هڅه وشي دا یو لاسته راوړنه به وسي. د دې په څنګ کې تاسې د نړیوال اجماع د رامنځته کولو خبره وکړه. سباون صاحب یو تریخ واقعیت دا دی چې په افغانستان کې چې موږ سولې ته زر نه رسو او کله کله دغه اوږدې خبرې بې پایلې یا هغه محسوسه پایله چې افغانان توقع لري یا نور هغه د سولې د خبرو اړخونه لري هغې ته نه رسي. یو علت یې دا دی چې افغان جګړې اړخونه زیات شوي دي. نو کله چې اړخونه زیاتیږي نو دا یو مجبوریت دی د افغان حکومت د افغانانو یو مجبوریت دی چې نړیواله اجماع په ځانګړې توګه کله چې نړیواله اجماع موږ ویو نو دا باید داسې تعریف کړو چې هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې ډېر دخیل دي د هغې هیوادونو اجماع نو د دې هیوادونو اجماع رامنځته کول دا هم یو ضرورت دی. زه خپله اوس هم په دې باور یم چې د افغانستان په مسایلو کې ډیر دخیل هیوادونه تر څو چې د مسایلو په اړه باندې هغوی توافق ته ونه رسي نه د خلیلزاد او طالبانو خبرې مخکې تللی شي نه د افغان حکومت او طالبانو خبرې مخکې تللی شي. ځکه ما مخکې م یادونه وکړه چې دا جګړه ډیر آباد لري او د دې آبادو تر شا مختلف مقتدر د سیمې هیوادونه د نړۍ مقتدر هیوادونه دا تر شا ولاړ دي. نو زما په نظر د افغان جګړې د ختمېدو دپاره دا دواړه بهترې لارې دي چې یو داخلي اجماع رامنځته شي او بیا د نړیواله اجماع او د نړیواله اجماع په لنډ تعریف کې به دا وویو چې دا هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې د داخل هیوادونه د هغوی ترمنځ یو توافق نظر رامنځته شي نو موږ سولې ته نږدې کېدای شو. تشکر منوشه. زما رئیس په لنډه توګه کومه هڅه چې د سولې وزارت شروع کړې څومره تمه شته چې سولې ته به ورسېږو ځکه چې کوم سیاسیون یا احزاب چې همدا اوس د ولسمشر غني سره د سولې په پروسه کې په دغه مسله کې په تقابل کې واقع دي دغه وزارت کې دوی سره خبرې کوي څومره تمه شته چې واحد ادرس به موږ ترلاسه کړو؟ ګوره بعضې یا اپوزیسیون یا په داخل د حکومت کې زموږ مشران دوی چې په تقابل کې واقع کېږي دا د دې وطن اصیل بچیان نه دي. دغه ناسالم اشخاص دي چې دوی همیشه په جګړو کې رامنځته شوي د جګړو زیږنده اشخاص دي. دوی بیا هم په جګړه کې خپل خیر ګوري او دوی د امتیازاتو دپاره مخالفت کوي د جمهور رئیس صاحب سره. ځکه که دوی ته هم دا اوس چوکۍ ورکړي یا اختیارات ورکړي هېڅ تقابل نشته. که د صلح په رابطه باندې که د جګړې د ختمولو دپاره که د اجماع رامنځته کولو دپاره چې دوی ته څوکۍ ورکړي او یا امتیازات ورکړي قسم په خدای ده که یو مخالفت وکړي. دلته ټول جګړه چې روانه ده په دې 40 کلونو کې د چوکۍ د ترلاسه کولو دپاره د چوکۍ د ساتلو دپاره تاسو فکر وکړئ چې دا کابل په بل مخ شو کابل په کنډوالو باندې بدله شوه. په کابل کې خلک 80,000 وایي خو زه فکر کوم ناشنا ملکیانو بې ګناه خلک پکې قربانیان شو خلک پکې بې کوره شو بې وطنه شو د خلکو په مال عزت باندې تجاوز وشو. د کابل په ښار باندې تیارو بمبار کولو بیمچلو بیمبستیکو وراګان به د کابل د یو کونج نه بل کونج کې به توپچي انداختونه به یې کولو. دا د چوکۍ دپاره و که دا جهاد و که دا د خدای رضا دپاره و. هغه وخت دا جګړه دوی د چوکۍ د ترلاسه کولو د ساتلو دپاره یې کولو. نن هم دغه مخالفت کوي. نن هغه جګړه نشي کولی. نن ټانک تیارې او بیمبستیک د دوی په قومنده کې نشته. نن همدغه خبرې دي چې په رسنیو کې کوي کله مخالفت ښیي کله رضایت ښیي کله وایي چې امتیاز غواړي کله وروره د سولې د پروسې په مقابل کې دوی خنډ کېږي. دا زما هدف د شخص نه دی هدف د ټول نه دی چې دغه چې اشخاص او افراد چې یا د تنظیمونو مشران چې موږ ګورو اکثره چې دوی مخالفت کوي دوی د چوکۍ دپاره کوي. تاسو فکر وکړئ د کرزي صاحب استاد چې هغه څه لطف وکړه همداسې همدا مګر خو یو اوس استاد ویل چې دا په 3 برخو باندې ایښل شوی دی په 3 برخو نه دی اوس په 2 برخو باندې
ډاکټر اشرف غني یو خواته دی، اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله حامد کرزی پخواني وزیران، د کابینې او تعداد پخواني وزیران، سیاسیون، د تنظیمونو یا د ګوندونو مشران، دا په بله ډله کې تنظیم دی. تاسو فکر وکړئ دا فساد، ناامني، غصب، زورواکي، ټوپکماري، بې عدالتي، د جګړې دوامدار کېدل دا د کرزي نه شروع شوی دی که دا د اشرف غني په حکومتداري کې شروع شوی دی؟ زه خو نه د اشرف غني ویاند یم نه د کرزي مخالف یم، خو حقیقت ته خو باید سړی نظر وکړي چې همدغه ډاکټر عبدالله د خارجه وزیر و، همدغه حامد کرزی جمهور رئیس و، همدغه بسم الله محمدي وزیر د دفاع وزیر و، همدغه مقبل او بل د کورنیو چارو وزیران، همدغه سروري د ملي امنیت لوی رئیس و. دا جګړه د دوی په وخت کې توده شوې ده او ګرمه شوې ده، دا دومره خلک پرې قربانیان شو، که دا په دې 4-5 کلونو کې دا کار وشو، اساس یې چا ایښی دی، اساس هم دوی ایښی. د دې حکومت د دې 20 کلن حکومت یا د دې 19 کلن حکومت اساس او بنسټ د کرزي په لاس کې ایښودل شوی دی، ډېر خراب، ناسالم، د فساد نه ډک، د بې عدالتۍ نه ډک تاداو یې ایښودل شوی دی. دا چې موږ د اصلاحاتو او د قانونمندۍ خواته ځو، د قانون د تطبیق ملاتړ کوو او قانون په ځان منو، رعایت د قانون او قوانینو به کوو، دا وخت اړتیا شته. نو زه وایم چې دا ډېر مخالفتونه چې دي، اول خو دا مخالفت چې دوی کوي دا د جمهور رئیس شخصي ملکیت، دا د صلح پروسه، دا نه د جمهور رئیس شخصي ملکیت دی، نه د دې سیاسیونو شخصي ملکیت. مخالفتون د په کتو سره صحیح دی، د ولسمشر شخصي ملکیت نه دی، د حامد کرزي نه دی، د ډاکټر عبدالله نه دی. ولس غوښتنه ده باید سوله وشي، سوله باید راشي، وربند باید وشي. په تقابل کې داسې یو ګروپ آیا د سولې وزارت به وتوانېږي چې دوی په یو ټغر سره راټول کړي یا دوی ځان سره همغاړي کړي؟ ګوره زه تاته یو شی زویم، هغه یو اصطلاح غوندې دی وایي چې څوک قناعت ونه کړي هغې ته قاضي صاحب هم قناعت نشي ورکولی. یوه خبره خو همدې ته په کتو آیا دوی به راټول کړي، همغاړي به یې کړي ځان سره؟ زه تاته مخکې چې دا په کابل کې دا د بمبار خبرې مې چې درته وکړې، دا د چوکیو دپاره شوې ده. دا هماغه خلک دي، دا هماغه خلک دي چې د بمبار په مقابل کې دوی چوکۍ ساتلی دی. دا هماغه خلک دي که ستاسو په یاد ګوره کله چې زمونږ جهادي شورا دلته په واک کې او قدرت کې و او کله چې دې قصر ته طالبان ننوته، 2 ساعته په منځ کې تېر شوی نو تیارې راغلی دلته یې بمبار وکړه که ستاسو په یاد وي. په دې کې دا ملکیانو دا غریب بیچاره خلک چې مړه شو په 2 ساعتو کې تغییر وشو. خو چې تاسو 2 ساعته مخکې په دې قدرت کې هېڅ خبره نه وه، خو چې تاسو د قدرت نه ووتئ بیا د جیټ تیارې راځي په ننګرهار کې بمبار کوي. زه درته وایم چې دا جګړه لږ خلکو د 1450 کال نه را په دې خوا، د روسانو د اشغال او د تجاوز د شروع نه را په دې خوا لږ خلکو چې د خدای د رضا د حاصلولو لپاره مجاهدین وو او مجاهدین دي او مجاهدینو نومونه به پرې پاتې چې خلک او ولس هم پرې افتخار کوي، هغه محدود خلکو. نور اوس هم دا اوس موږ ته وایو چې دا یو تعداد خلک چې هم دا اوس هم حرکتونه کوي، خپلو سره مخالفت کوي، طالب داعش وژني، داعش طالب وژني، بیا په منځ کې وایي موږ مجاهدینو. دا څنګه جهاد دی چې یو مسلمان پاڅېږي بل مسلمان وژني؟ موږ خو چا باندې د کفر فتوا نشو ورکولی. هغه وختونو کې چې و ډېرې جګړې چې شوي دي د چوکیو د ترلاسه کولو دپاره شوی دی. که د خدای د رضا د حاصلولو دپاره وایي وخت یو دقیقه خبره کوم، که د خدای د رضا د حاصلولو دپاره وایي نو د ستر غازي خدای بخښلی امان الله خان په وخت کې چې زمونږ علماو، قومي مشرانو، متنفذینو چې د غازي امان الله خان تر مشرۍ لاندې خپل ازادي د انګلیسان نه واخیسته، به قوم په غازي باندې غږ وکړو چې زمونږ وظیفه دا و چې موږ جهاد وکړو، حکومتداري زمونږ وظیفه نه ده، حکومتداري پوه شه او ته پوه شه، موږ د دې نظام ملاتړ کړی دی او د خدای د رضا دپاره موږ جهاد کړی دی. موږ نه چوکۍ غواړو نه ولایت غواړو. اوس چې سړی وخوځوي د ملي بس د ریاست هم څوک نشي خوځولی، وایي زه د اسلام آباد په فیصله باندې زه د دې ادارې رئیس یم، زه د دې افغانستان زمونږ دی او د حکومتي حکومت تشکیلات په ولاور کې، په اسلام آباد کې، په پېښور کې د نواز شریف او د حمید ګل په منځ کې جوړېده. نه هغه موږ د دې حد ته راپرېږدي چې موږ سره جوړ شو او گذشت وکړو. دا د صلح د وزارت ایجادېدل دا قانوني شکل لري چې د ملي شورا د دواړو مجلسونو د خوا نه توانېږي چې راټولې کړي. توانېدل نو گذشت پورې اړه لري. یو د څه نه به ورته تېرېږي، یو څه باید حکومت گذشت وکړي خاطر د چوکیو د امتیازاتو دپاره، یو څه باید دا خلک چې د چوکیو شوقیان دي او په دې 20 کلونو کې په دې 20 کلونو کې 2 میلیونونه ډالر یې والي، اربونه ډالر یې والي،
په زرهاو جریبه ځمکې غصب کړي دي. دوی چې چوکۍ کې ونیوسي دوی سره محاسبه کېږي او دوی د همدې لپاره آماده دی چې دا جایدادونه موږ نه خلاص نه شي، دا ځمکې چې موږ غصب کړي دوی نه خلاص نه شو، نو دوی د چوکۍ شوقیان دي، دوی ته باید چوکۍ ورکړي او جمهور رئیس باید لږ ګذشت وکړي او د افغانستان د خلکو دا گذشت د افغانستان په خیر دی. دا هغه داسې گذشت باید ونه شي چې د هغه بیا په قدرت کې خو امتیازات ته اړتیا شته چې یو څه ګذشت باید حکومت وکړي. که په سلو کې 100% موږ وایو چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني کولی شي چې قانون تطبیق کړي، دا ناشونی دی. ځکه د همدې په کابینه کې ډېر فاسد خلک وو، ځکه چې اداره د پاک نه وي، مدیریت د پاک نه وي، یو کاري پاک ټیم ونه لري، ته به د داسې ناخوالو سره مخامخ شوی به وي او د داسې ناخوالو سره به مخامخ شي چې ځواب ورکول او هدف ته رسېدل به ډېر د مننه. خوشحاله اوسئ. له دواړو ښاغلو د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي او د سیاسي مسایلو شنونکی ښاغلی ذبیح الله زمری صاحب او د ننګرهار پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی ښاغلی عبداللطیف مل صاحب، له دواړو ښاغلو یوه نړۍ مننه. کور ماباد چې رالی بحث کې مو ګډون وکړ، تشکر. د انعکاس راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو نننی بحث هم دلته پای ته رسېږي. الله مو مل شد.